السلام علیکم د حیات خان ورلد درنو لیدونکو نن ولسنامه داسې ده چې موږ یو داسې ښکلي ځای ته راختلي یو داسې ځای ملم جبې سر ته وخیږي یا د ایلم سر ته نو هلته په هغه ځای کې تاسو ته بیا پته لګي خو دا دومره ښکلی ځای دی لاندې ته پوره دغه ښارونه دې ښکاري داسې به په دې فرنټ کیمره یې ښکاره شي یا نه او زه به دا ځای تاسو ته ښیم نو چاپېره ونې دي د غر څوکه ده پیاده لاره ده پکې خلک چې پکې هایکینګ کوي واک پکې کوي او د سایکلو دپاره پکې سړک دی او چاپېره تې سیند دا څلور طرفه تاسو ته ښیم زه پکې بیا لال دم راولم او جلال الدین ورور مې پکې هم راولم لال دا واک څنګه و مزیدار و دا فرنټ کیمره باندې بیا موږ له معلومات هم راکوې جلال الدینه څه مزه یې وکړه که نه نو اوس به زه دا بله کیمره مخې ته راوړم او لال دا به خبرې کوي او زه به تاسو ته وښیم راسره اوسئ یو مزیدار دنګ ځای جوړ کړی دی لکه پخوانی موږ چې په کلو کې د کاپیرو کوټې دي او هغه تاریخ یې پې لیکلی هغه درته هم ښیم یو ځل یې په 1800 وخت کې او بیا په 1905 کې 1905 کې جوړ کړی دی لال د هغه لارې چې ښکاري دا بلډینګونه دا کوم ځای دی دا بوسټن ډاون ټاون دی ته وایي او بالکل دا سنټرل سیټي چې ورته وایي دا هغه ځای دی کوم چې یونیورسټیانې دي او بالکل ښاري علاقه ده او رش دغه دي او دا موږ اوس د غره په دې څوکه باندې لرې دی دې ځای نه خو دا موږ ډېر دومره ختلي یو نو دا پوره دا چاپېره له تر سره ښکاري او دا ښکته چې موږ دغه طرف چې ښیو که نه دا به بیا بل څه سیندونه میندونه ټول د ماسچوسټ بوسټن سیټي دی ماسچوسټ سټیټ دی دا دې ټول ټاونونه دي او خو شادي خو بهرحال د څه اوس ما د ایگزیکټلی او چاپېره ته دریاب هم دی دا چاپېره دی دا مخامخ دریاب ښکاري دا ډنډې دي دې کې مګرمچ دا ټول هر سره پکې دي کې سوی مو تاسو ولې او سوی پکې رالی بالکل لوی ځنګل دی لوی ځنګل دی ورګه زه د جلال الدین نه پکې ورته پوس کوم ښه لال دا جلال الدین لاله سلامونه هسې په دې امریکا کې د څومره عمر شو او دې ځای ته راختلی او دا خو تا ته نږدې دی که نه دا زما د یو 2 کیلومتر خواوشا کې څو کوي 2-3 کیلومتر نو ښکلی ځای نه دی ښکلی ځای نه دی په کار دی چې ته راختلی که نه ګوره جلال الدین لاله وایي زه به اوس به یې راځم اورې او دا پکې سړک دی کچه سړک پکې هم شته ستا په برکت راوړو نو دا خوند دې وکړو ما له ډېر خوند راکړو والله او لال دا دې غټ کار وکړو چې موږ دې بره راوخېجولو نه دا اوس دا زموږ نه پاتې دی غاړې هم پاتې شو بره نه و راختلي دا وګوره د نور دا ځای صرف د خلکو د کېناستو لپاره جوړ کړی خوش شی په شی پروت دی ښکلی بوس کې دلته کې هسې بس وګرځي راوګرځي دغه میپ ورته جوړ کړی دی صفایي یې بالکل ښکلی ډېر مزیدار دی نو داسې ښکلي ښکلي ځایونه چې زه وینم نو تاسو سره په دغه ولسنامه کې شریکوم خدای دې وکړي چې زړه تنګ او زړه موړ نه کړم او ورو ورو کوزي ولال دا ماښام کېږي را باندې ښه ضرور ورو جلال الدین ځای زه پسې درالم ځای زه به دغه طرف روالم دا یې دغه طرف دی هغه پکې د بوسټن د ښار بلډینګان ښکاري نو د لیدو ځای دی په دې کیمره کې به تاسو ته ښکلی ښکاره شي یا نه خو بیخي د لیدو سره تعلق ساتي را سره اوسئ دې ته دا زینې راختلي زه په دې کوشم تپه تیاره هم ده او دا یې زینې دي 1 2 دا قلا درته د بهر نه هم ښیم او دغه زینې به بیا حیات خان په دې ایډیټینګ کې لږ په منډه کې درته ښه او د دې د تاریخ درته هم وایم دلته پکې لاندې وه دا دیوالونه یې دا ګټې او له پاسه یې پې داسې آبادي کړې ده چې د واورو نه به هم بچي او دا یې پې میپ جوړ دا میپ ده زما په خیال که نه که ناسې نقشه ده نه میپ دی څه شی پکې لیکل پکې شوي دي نو دا او دا پکې بس بینچونه د ناستې دپاره هغه پکې یو ځای زه به لال دا دغه ځای لږ ریکارډ کړم تاریخ باندې به بیا راشم انشاءالله دا پکې بهر ته داسې دا په دې ځنګل کې ښکلي بینچونه مزیدار د ناستې لپاره دا چې څوک هم راشي سیل
نو بس دغه ځای کې سیل سپاټه هم وکړي او خپل وخت هم تېر کړي. دغه برزي ته مونږ ختلي وو، دا یې دیوالونه او هغه تاریخ یې چې چېرته لیکلی هغه درته هم ښیم، راسره اوسئ. لال دا جلال لالا کېناستل، زه به دغه ځای وښیم تاسو ته. دا یې داسې ښکلې لاره ځینې وله ورکړي دي، مزیدار ځای جوړ کړی دی. دا به نه پوهېږم چې د ولسنامې به څویمه برخه دا یې سړک دی، کچه لاره ده او دا پکې یو پل غوندې کې دی. دا چې تاسو اوس وګورئ د دې بره ځینه زه راکوشم او دا د دوی دا ګټې دا یې بیا په اوسپنه باندې کلکې کړي دي که نه، دغه شانتې دا یې بیا په د اوسپنې په میخونو دغه شانتې پوره پل یې جوړ کړی دی. ښه د دې دا وایي چې دا د برج چې دی نو دا په 1891 کې په دې اول ځل او بیا دا په دویم ځل چې دی نو دویم ځل دا په 1890 کې دی او اخیر چې دی نو دا په 1904 کې نو دا یې ورسره د دې هغه تاریخ غوندې کې لیکلی دی او دا یې داسې د ماڼۍ غوندې کې ځای جوړ کړی دی. دا لاره ده، د لارې غاړه ده او دا ورسره وړوکی پل دی، اخوا دې خوا تې ونې دي او که چېرته داسې اوبه په سیلابونو په دې کې راشي دا ګوره ونې ارتاوي شوي دي، پرتې دي او دلته روستې شي، د دغې ځمکې خوراک شي خو څوک ورته نقصان نه ورکوي. نو زه به اوس د دې ځای نه روان شم ځکه چې ماښام کېږي، ناوخته دی، سفر به کوو. نو دغه ځای زما ډېر زیات خوښ شو، ما ویل چې زه تاسو ته وښیم په دغه هیله چې ستاسو هم خوښ شوی وي. د ولسنامې دغه برخه تاسو ته ډالۍ او لال دا او جلال الدین لالا ناست دی. ځئ چې ځو د خیره ښه، موږ هم د دې ځای نه روان شو. دا په دې کې دومره لارې دي که نه، خو په میپ باندې به ځې، دا خلک بیا پوهېږي په خپل دغه باندې. دا یې میپ ورکړی دی چې دې لاره کې دا چل دی، داسې په دې ځای کې کم ځای کې چې په ځنګل کې خطرې نو هلته به بیا درته ویلي چې مخکې به نه ځئ، یا دغه ځای کې ځناور دي یا څه که نه. نو د دوی دا ټول کار د حساب کتاب دی او په حساب کتاب کې دا خلک تکړه دي. نو دا لاره درته لږه لږه ښیم، راسره اوسئ. موږ پکې ځنګل ته ننوتي وو، دا سړک هم پرېښی وو، دا لاره هم پرېښې وه او په دې طرف راختلي وو، په دې لاره دننتلي وو. نو اوس واپس را روان شو، اوس راته لاره اسانه شو. نو ښکته به خپل ګاډي ته ځان رسوو. پارکینګ کې م ګاډی ودرولی دی. په دې ځنګل کې به هم چېرته لوی لوی اژدهاګانې خو مونږه چې د خدای په خیر وباسي. دا وه که نه، بس دا د دې ځنګل نه د خیره سره راکوشو. ډېر ښکلی ځنګل دی، د قدرت د مصورۍ نظار شمه، د الله پاک د لوی نوم نظار شمه. څومره ښایسته ماحول او څومره ښکلي دا په نقشو په ډیزاینونو باندې دا دنیا آباده کړې ده. نو د خدای پاک خدای ته، د خدای لوی ته او شان ته سړی ګوته په خوله حریان پاتې شي. نو د قدرتونو مالکه په مونږ پښتنو او زمونږ په پښتون وطن باندې خپل خصوصي رحم وکړي خدای. بس دا ولاګ هم مونږ د ولسنامه چې ده په دغه ځای به یې سر ته رسو. دا د مونږ راکوشو. دا د دې ځنګل په ویښ کې ښکلی پارکینګ دی، مزیدار ګاډي خلکو ودرولي دي
زمونږ جلال الدین لالا او لال دا هم لاړل ګاډي له او دا علاقه ده په دغې لارو باندې په دې لاره هم ځنګل ته تلی شي په هغه لاره هم تلی شي په دغه ځای کې په نورو لارو ورته هم ننوتی شي نو د نن لپاره هم دومره ډېر وو انشاءالله که ژوند و بل داسې ناشنا ځای او ښکلی او ما ته ښکارېده چې تاسو ته ښودل غواړي نو ارومرو به یې درسره شریکوم